دا لویوالی په دې نسبت نه لري چې د نورو میاشتو ورځې زیاتې او د دې ورځې د هغې نه هم زیات د نورې کمې او دا زیات دا نه یا د دې ورځې اوږدې وي او د نورو ورځې لنډې وي یا شپې اوږدې وي او د نورو ورځو لنډې داسې نه دا خو د موسم په اعتبار کله په اوږدو ورځو کې راځي او کله په لنډو ورځو کې راځي دا عظمت د ثواب په بنیاد دی او دا لویوالی دا د اجر په بنیاد دی د نورو میاشتو نه د مرتبه او د ثواب په نسبت ډېره لوی عظیم الشانه میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت د رمضان ده په ورځو کې بهتره ورځ د جمعې ده او د کال په ورځو کې بهتره ورځ د عرفې ده او په شپو کې قیمتي شپه لیلة القدر بیا رسول الله مبارک فرمایي شهر مبارک هغه میاشت چې مبارکه ده مبارکه څه ته وایي برکت دې ته وایي چې شی لږي او خیر پکې زیات نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات صدقه به لږه کې او ثواب به زیات فيه لیلة خیر من الف شهر په دې کې داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه ثواب غوره ده او قرآن شریف کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د دې به زه انشاءالله یو جمعه درته بیان وکړم د لیلة القدر خبره ته وایي خو داسې شپه ده چې د زرو میاشتو د هغې ثواب برابر نه دی زیات دی یعنی په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړه دی دې داسې وګڼي لکه زما د زرو شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کړی په دغه شپه چا تهجد وکړل ډېرې داسې فرض کړي لکه د زرو میاشتو زر شپې نه د زرو میاشتو د شپو د تهجدو نه زما ثواب زیات دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه دا شو د دې شپې د وجه د رمضان برکتي دی جعل الله صيامه فریضة خدای د دې روزې فرض کړی دی کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی په هغه روزه فرض د مسلمان لیونی نه دی او معشوم نه دی روزه فرض په بالغ خو فرض ده او صحابه و په معشومان هم روجې نیولې حدیث کې راځي بلدول به روجو سره نو واړه به ورته په ژړا شو نو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل په هغې به مشغول کړل او شپې ته به یې پرې روژه ورسول د هغې عبادت سره شوق و نو په بچو یې عبادت کړ زمونږ خو خپله شوق نشته نو بچي که روژه نیم سي مونږ ورته بچي مه نیسه مړ به شي کمزورې به شي او ناجوړه به شي پلار او مور که روژه نیوي شي او طاقت یې وي دا نه چې یو خدا دی چې ډاکټر ورته ووایي نو بیا خبره ده چې مه نیسه خو چې طاقت یې وي مونږ بچي ورته بابا ما ناجوړه به شي او بیمار به شي مړ به شي او روژه مه نیسي په روژو څوک نه مري بیماری ورسره زیاتېږي بېشک هغې دپاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي هغه ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورئ هغه ته دې رجوع کړي که هغه ورته وایي چې ستا دا روژه ستا دا بیماری زیاتې او تکلیف زیاتې مه نیسه نو خیر دی نه دی نیسي نو که ځوان زلمي وګورئ دا خبر ذهن کې واچوئ نو ابې قضا کوي بیا د ځوان زلمي د بیماری د وجې چې دی روژه ونه نیسي د هغې کفاره نشته ابه قضا کوي کله هم چې جوړ شو قضا به کوي او که په جوړوالي اډو سر نه قادر نه شو همغه مرض کې مړ شو نو غاړه اخلاص سره سم پې نشته او که جوړ شو وینې نیولې نو بیا مجرم دی دا رکوټ اختر د لومبۍ ورځ به نه نیسي او باقي دی که طبیعت یې ښه او جوړ شوی نو فوراً د شروع کې پې او دا فدیه زمونږ د خلکو وي په فدیه ورکړه مه نیسه د بوډا دپاره شیخ فانی ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیري وي او هغه روژه نشي نیولې د بوډاتوب د وجې نو هغه باندې بیا روژه نشته د هغې په ځای به فدیه ورکوي فدیه څومره ده پاو کم 2 کیلو غنم او یا پاو کم 2 کیلو اوړه دا د یوې روژې په سر دا به غریب مسکین له ورکوي یا د هغې قیمت نو فرض شوه روژه مسائل به راته انشاءالله ووایم وقیام لیله تطوعا او د شپې عبادت نفلي دی د شپې چې رات موږ تراویح کوو یا تهجد کوو دا نفلي عبادت دی تراویح سنت دا تراویح کوئ
مپرې دې ثواب یې ډېر زیات دی. الله مبارک فرمایي ګوره د روژې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړه دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري. فرض خو ډېر قیمتي دي، د نفلو ثواب په فرضو ذکر کاوه ثواب ډېر اوچت شو. 2 رکعاته نفل کوه د 2 رکعاتو فرضو ثواب، 4 رکعاته نفل کوه د 4 رکعاتو نفلو ثواب. نو دا پکې کوئ. ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. او چې فرض عبادت ته وکړه دومره ثواب دې لکه د دې میاشتې نه په علاوه چې په نورو میاشتو کې اویا فرضه کې د سار د 2 رکعاتو فرض څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې اویا د سار منځونه وکړي. نو د مارونو نفل عبادت ذکر او اذکار تلاوت دې له زور ورکې. نن سبا خلک ټول په لډو نښتي دي، وخت لنډو ځمکه وخت ټیم لنډو، نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډوي، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېروي. د خدای دپاره قیمتي میاشت ده د مارونو، په فضولیاتو یې تېره نه کړئ. ګوره په الله ځان وبخئ، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتي میاشت فضول په لډو کې سری چې 5 کسه یو ځای شي لډو کوي او وخت تېروي. دا څه دومره ګرانې روژې دي، د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي، ذکر ولې نه کوي، تسبیح لاس کې لډو نه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده. په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی چې الله نوم یادوي. مهرباني وکړئ، مهرباني دا زما رونه یې چې څوک هم زما آواز اوري دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چاله قرآن وردي په ناظره تلاوت ته کوي او چاله نه وردي تسبیح ذکر او اذکار درود شریف دا وایي. لډوګانو باندې دا وخت مه تېروئ، فضول وخت به ضایع شي او دا الله دا وخت بیا په ګوتو نه راځي. بیا فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. صبر څه معنا؟ ډېرې معنی دي، علماء د صبر ګڼې معنی کړي. دلته به زه څه معنا وکړم؟ د خوراک نه به ځان صبر کې صابره به صبر بندوالي ټینګوالي ته له به ټینګ کې د خوراک نه، د څښاک نه، د خواهشاتو نه، د کنځلو نه، د غیبت نه، د دې ټولو نه به ځان صابره کې، د ګناه نه. تر دې حده پورې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که څوک درته کنځل وکړي یا درته سپکه وایي وایي زما روژه ده، جواب مو ورکوه. او الکذب والغیبت یفطران الصوم حدیث کې راځي وایي چې څوک غیبت کوي او دروغ وي روژه ماتوي. وی داسې نه ماتوي چې قضا در باندې راځي، خو د روژې برکت ورسره جوړه شو. شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه. ماشاء الله رسول الله مبارک فرمایي چې د خوراک نه څښاک نه او د خواهشاتو نه دې صبر وکړه، ځان دې ټینګ کړه، او د ګناه نه دې ځان ټینګ کړه او ګناه دې ونه کړه او غیبت دروغ دې ونه وي او د چا د بدو جواب دې ورنه کړه. وایي جنت ته ځای دی. دونه په اسانه چې نو ګوره که ته وې بار ګردم خامخا غیبت درو نو کور کښېنه په ارام کنه، ښه په اطمینان په خپل کور کې کښېنې چې څوک کار روزګار والا نه وي هغه خلک یادومه او بس تلاوت د قرآن شریف کوې، بس ښه په صبر کې به ورځ تېره شي، مفتو کې به جنت وګټې. و شهر المواسات د خیر ښېګړې میاشت ده. خیر ښېګړه خو پېژنې که نه پېژنې؟ تېره جمعه خو مې له صدقې درته ویلي و که نه، غریبانانو سره پکې خیر ښېګړه وکړې. ته روژه ماتی پکوړې او کباب ورسرې ځان ته مخې ته یې ښودي نو ګاونډي له هم لږ ورکړه که نه، صدقه پکې وکړې، خیر ښېګړه وکړې، پېشمني په ګاونډ کې غریبانانو خپلوانو کې وکړې. و شهر یزاد فیه رزق المؤمن، دا هغه میاشت ده چې د مسلمان روزي پکې زیاتېږي. ماشاءالله د مسلمان روزي خدای زیاتوي. بل له دې کجوره ورکړه خدای به د هغې ثواب هم درکړي او روزي به دې زیاته شي. بل له صدقه دې ورکړه نوره به خدای د هغې له ډبل زیات په زیات به درکوي، روزي پکې زیاتېږي. بیا فرمایي من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. هلکه په یو کجوره جنت ګټی که نه ګټی؟ تاسو ته تپوس کوم. نو رسول الله مبارک فرمایي چې روژهداري له دې افطاري ورکړه. افطاري کجور هم ده. افطاري دا ده چې یو پلیټ روژې دې ورولېږي. دا ټول چې بسر روژه ماتوي د دې څه فایده ده؟ ګناهونه ټول معاف شو، سټې د اور نه آزاد شو. ګناهونه ټول معاف شو، سټ د اور آزاد شو. وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. دا هغه روژهدار چې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغه برابر ستو شو، د هغه به نه کمیږي، د هغه برابر ستو شو. دا کجورې نن سبا خلک پکوړې پخوي، پیاز پکې لګي. هلکه د پکوړې د څه نه جوړېږي؟ پیازو نه، ټماټرو نه او اوړو نه جوړېږي.
او دا ولېږې غریبانانو له مالداران که نه کورونو ته ولېږې والا وړه والا ولېږې د هغې چې به څومره روژه ماتئ د هغې به ثواب نه کمیږي ډېر خلک وي د ده په هغې نه کموم وي د ما ثواب د هغه کېږي نه ستا نه کمیږي دا م یو جنجال شته بشیرجان لور کې کجوره وي نه بیا خو زما روژه ستا شوه هلکه ستا روژه بشیرجانه زما نه کېږي فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مضغة لبن ما شاء الله وی دا ثواب د هغه چام کېږي چې چاله یوه کجوره ورکي کجوره هم نی د اوبو یو ګوټ ورکي یو ګوټ پی ورکي یو ګوټ پی د چاله ورکړي یو ګوټ اوبه دی ورکړي مړه دا خوار چا کره شته ګوټ اوبه خوار چا کوي خو د پیغمبر مبارک مقصد دا چې د تا له ګوټ درکم ته دا ګوټ ماله راکې زما د ثواب برابر ثواب بستو شي ستا ثواب برابر به زمو شي کجورې خوار کار چا یو کجوره څوک ورکي یو ګوټ پی یو ګوټ اوبه م ورکي بس دا ثواب به خدای پاک هغې له م ورکي وهو شهر اوله رحمة لومبی لس ورځې رحمت دی د خدای رحمت ورېږي اوس الحمدلله واوسطه مغفرة او دا میان د خدای بخنه ده دې کې رحمتونه ورېږي په دې میانس کې خدای پاک بخنې شروع کړي فلان کې مې وبخه فلان کې مې وبخه فلان کې مې وبخه واخر عتق من النار او چې اخیری لس تېرېږي ټول مې د اور نه آزاد کړل من خفف عن مماليكه فيه غفر الله له وعتقه من النار کله چا غلام عمرې وي هغه زمانه کې غلام عمرې دې زمانه کې څه دی همسایه دی مزدوري دیاړي مار دی ګلکار دی مزدور دی ګوډمار دی چاري مار دی هغه باندې کار آسان کا ظلم مکه و چې شابه دا کار به خامخا خلاصې شابه دا دوه بوجۍ به د سیمټو خامخا وچته نه آسان کا پې کار د ګنټه پې کار کم کا وای خیر دی په خپل طبیعت کم کار کوي پروا نشته نو چې چا په مزدور کار دیاړي مار غریب سړی په روژه کې مزدور ډېره ګرانه خو بچي ورته پراته دي غریب ته روژه کې سیمټو بوجۍ اوچتول ډېر ګران کار دی خو خوار مجبوره دی روژه کې ګلکار سر ټاټکي اوچتول او ګلکار په قوازه ودرېدل ډېر ګران کار دی اسان کار نه دی ګوټ لتل ډېر ګران دی مجبوره دی خوار هلته بچي دی خېټه لري مریض بیمار لري نو کمې ورسره وکړه ګزاره ورسره وکړه نو چې دا دې وکړل نو الله به د ګناه وبخي سټ برې د اور نه آزاد کړي واستکثروا فيه من 4 خصال رسول الله مبارک فرمایي 2 کار څلور کار پکې وکړي څو څلور خاصتين تردون یا تردون بهما ربک ربکم دواړه ویلی شي تردون تردون تاسو په دې کې خپل رب په خوشحاله کې رب او 2 خصلتونه دي لا غنى لكم عنهما چې د هغې نه خو تاسو خلاصي نشته خامخا به کوئ څو څلور شو اما الخصلتان اللتان تردون بهما ربکم یا تردون بهما ربکم هغه 2 څیزونه چې الله پې راضي کوي هغه څه دي فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه یو دا لا إله إلا الله وایي اشهد ان لا اله الا الله دا وایي او بل استغفار وایي ما خو مخکې جمعه د استغفار خبره کړې ده که نه په دې الله ډېر خوشحالېږي نو روژه کې به څه کوو څه استغفار به وایو ښه او ذکر به کوو ذکر او بل څه شي استغفار په دې الله خوشحالېږي واما اللتان لا غنى لكم عنهما هر چې هغه 2 صفتونه دي چې د هغې نه خلاصي نشته خامخا به کې فستسألون الله الجنه وتعوذون یا تتعوذون به من النار د خدای نه جنت غواړئ د اور نه معافي بچوالی غواړئ دې نه خلاصي زمونږ شته نه نو چې کله هم روژه کې دعا کوې خدایا سټ مې د اور نه آزاد کې خدایا جنت را لراکې ومن فی صائما واه واه بیا وی که روجهدار دې موړ که چا روجهدار موړ که ډوډۍ ورکړه روجهدار یې موړ که ډوډۍ ورکړه نبی علیہ السلام فرمایي سقاه الله من حوض شربة لا یدمع حتی یدخل الجنه وی دله به خدای زما د حوض کوثر نه اوبه ورکوي دا د حضور پاک هغه حدیثو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د روجې نه مخکې خپلو صحابه کرامو ته بیانو نو ما هغه حدیث درته بیان کړ همغه حدیث او په معنا مې پوه کړی نو خلاصې څه شوه د نفل ثواب د فرضو فرض یو پاویا پوه شوې په خبره بل صبر به کوې په دې کې خیر ښېګړه به پکې کوې روژه او روژهدار له به افطاري ورکوې او موړ کې روژهدار غریبانان ښه خیراتو کې په دې ورځو کې په ګاونډ کې او په رشته کې او کار په مزدور کار کم کا په زور یې مزغله وه ګزاره ورسره وکړه
نو انشاءالله خدای پاک با اجر در کی او د شپې به که خیری تراویح کوي نفلونه کوي تلاوت کوي استغفار ذکر و اذکار کوي او چې سوال کوي وی خدای جنت راکې د اور نه مو غاړه آزاده کړي